مولانا صاحب د ادب په چوکاټ کې د نننې زه تاته چیلنج درکوم چې ته نسې کولی کوم خدای چې ته منې په اړه باندې حتی فکر هم وکولی سې حتی خبره هم وکولی سې په داسې حال کې چې د تا خدای لیس کمثله شی ده ستا مغز یوازې له شي نه اخذ کېدلی سي چې شی موجود وي د تا فهم جوړېدلی سي شی ابجکټیولی باید موجود وي چې په اړه خبره وکولی سي ته صفت ورته وټاکلی سي ستا خدای شی نه ده لیس کمثله شی ده په دې اساس ته په اړه باندې هیڅ خبر ته نه لرې که ته خبر ته کوم څه هم لرې کولی سي ما ته وخت ورکړې دلته سره د ادب په چوکاټ کې د نننې مولوي صاحب مبارکه خبر در سره کوم ډېره مننه هر وخت د غوښتل وخت درلود ښه په راحته باندې چې بنو په دې اړه به خبرې وکړو 1 ساعت 2 ساعت دا نن هم حاضر یم سبا هم حاضر یم بله ورځ هم حاضر یم هر وخت ته غواړې هر دقه ته غواړې چې ویده یم هم درته راجګېږم در سره کېدم په همدې اړه باندې زه په دې پوهېږم چې تاسې ملایان په دې داسې خدای نشي ثابتولی تاسې منلی هم نسئ هېڅوک خدای نشي منلی ځکه کوم څه شي باندې څوک نه پوهېږي منلی نشي او انسان د شي په اړه باندې پوهېدلی شي کله چې شی نه وي ته څنګه ورباندې پوهېدلی شي بیا څنګه منلی شي خو تاسې ملایانو یوازې خلک دوکه کړي دي خلکو ته ویلي دا یو شی د په دې اړه خبرې موږ نسو کولی فکر نسو ورباندې کولی خو باید ویم منو ځانونه هم ترې قربان کړو وطن هم ترې قربان کړو وخت هم ورباندې ضایع کړو هر ټول ژوند ځینې قربان کړو دا ستاسو پالیسي ده او د دې پالیسي تر شا ستاسې شخصي انفرادي ګټې دي د تاسې د جیب ګټې دي اوس ته ملا صاحب بغیر د دا لمونځ خو ته پخپله هم کوې که نه دغه لمونځ چې ته پخپله کوې بیا د 5 مسلمانانو نور تر مخ ودرېږي بیا ته د هغونه د مزد د څه شي اخلي پیسې د څه شي ترې غواړې بغیر دې نه ته یوازې خلکو ته دا نور خلک مسلمانان وي رښتیا په لمانځه پوهېږي په جنازه پوهېږي په نکاح پوهېږي نو خو دوی بیا هغه وخت مسلمانان کېدلی شي د ټول شیانو پوښ ته ضرورت نشته په اصل کې ټولنه کې مسلمانان باید پخپله دا زده کړي سي څرنګه لمونځ کېږي څرنګه د اختر لمونځ کېږي څرنګه تراویح کېږي څرنګه ختم کېږي اوس ملا نور څه کاره ده ملا صاحب ته باید پخپله باندې دا اول خدای ثابت کړي دلته په باس کې ثابت نشو کړلی د باید لاړ سي جماعت ته کله پر واچوې او سم صحیح خلاف د شریعت شي ځان ترې بچ کړه چې سزا بیا په قیامت شي ځان ترې بچ کړه هم لایق د کل صفاتو دا یو ذات دی دغه یو مردار تښتېدلی د افغانستان د مقدس او پاکې خاورې نه تښتېدلی یورپ یا اروپا ته تللی او د هغې ځای نه چې خبرې کوي او بیا وایي چې ادبي چوکاټ کې به ګډېږي اول خو دې دا بې ادبي کړي چې د داسې خلکو خاورې له ورغلی چې هلته څه کېږي تا سره به خدای خبر څه شوي په طول د دې څو کلونو کې او پاک او مقدسه خاوره دې پرېښې خپل ملت دې پرېښی دی دا کمونیست او دهري او د ده هم مشربي په دې افغانستان باندې نن نه 45 کاله مخکې راله ترک او کارمل او فیض الامین هغوی به هم دا ویل چې خدای نشته نو دا خبرې به حتی چې ماشومانو له په مکاتبو کې ښودلې ویل کوي تاسو ما ته وښایئ همدا آیات به ویل چې لیسه کمثله شی نو یو مکتبي هلک راجګ شو او خپل معلم ته یې وویل چې ته خر یې بېعقلی هغه ورته ویل ګوره ادبي چوکاټ کې ګړېږه زه دې استاد یم ته مې شاګرد یې ویل خر ځکه یې چې بېعقلی یې که نه په دلیل یې ثابتوم ویل څنګه بېعقلی یم زه تا ته دا درس نه ویم ویل تا کې عقل شته استاذ ته ویل او وی مالی وښایه ویل نه هغه خو نه ښودل کېږي نو خدای زه تاله څنګه وښیم چې ته وایې چې باید هغه شی چې مشارون الیهي وي اشارې حسي ورته کېږي یا لیدل کېږي یا د هغې نه تعبیر کولی شي هغه به موږ منو او چې محسوس په حواسو خمسو ظاهرو باندې نه به موږ نه منو په 5 ګونو حواسو باندې ستا عقل ماله وښایه ستا وجدان ماته وښایه ستا شعور ماته وښایه ویل دا یو شی هم نه لیدل کېږي دا په دې کوپړی کې پراته دي لیدل کېږي نه او نه ته نه داسې خاص تعبیر کېږي خو چې عقل در کې نشته یا به تا کې عقل وي یا به نه که نه بې عقله شوې خر شوې او که وي نو ماته یې وښایه عقل یې ورته ونه ښودی شو نو دا بې عقله د افغانستان نه تښتېدلی او ملت یادې ته کوم ملت ښې امریکنی ملت ښې که افغاني ملت ښې افغان خو دې پرېښودو چور دې کو نو اول زه درته یو څو خبرې کوم بیا د الله رب العزت د وجود دلایلو ته راځم اول ورته دا ویم چې دا وایي ملت نه ته پیسې په تیشه اخلي تا ملت نه پیسې او ډالر په څه اخیسته چې امریکنیان هم دې ته قایله شو جو بایډن هم ومنل چې دا کومه اداره چې وه دا د غلو اداره وه ټول د په کانټینرو ډالر یې وتښتول او غلا یې که دا ستا غوندې خلکو کمونیستانو دهریانو اول هم روسانو خپې وینځلې او خښتګونه وینځل اوس د امریکنیانو وینځئ نو تا دا پیسې افغانانو نه په څه باندې اخیستې تا کې کوم داسې یو کمال دی چې نړۍ ته یې ښکاره کړي چې ما کې دا فلانې کمال دی د دې په عوض کې ما روپۍ اخیستلې یو دا خبره شوه
دویمه دا ده چې موږ خو چانه روپۍ په زور جبران نالو. الحمدلله مسلمانان داسې یو عقیده لري خپلو مقدسو اشخاصو ته په خپله خوښه او په خپله رضا و اطمینان پیسې م ورکوي، نازی یم کرامۍ یم عزت یم کوي. تاسو غونې په چور چپاول او په غلا او په ډاکه باندې نالو. نو دا وطن خو تاسو چور کو، دا خو ستا هغه مخکې 45 کاله مخکې هم مشربو دا وطن در بدر کو. ته وایې چې نقصان یې تا ته م رسېږي. تا دې وطن سره څه وکړه؟ تا دې خاورې او د خاورې اوسېدونکو سره څه وکړه؟ تا عام وګړي بمبار نه که په تیارو، د ببرک کارمل په تیارو او د کمونیست او دهري او خدا منکر په تیارو چې چا به ځان له بې خدا ویل او چا به خدا منکر ویل. هغوی تیارې د روسانو راوچتې نه کړي، ارګې بمبار نه کو، هغوی تیارې راجګې نه کړي، دا ملت یې دړې وړې نه کو، عام کوچان او نارینه او زنانه او ماشومان یې تباه نه کړه. ته څنګه دې ملت ته اوس خپل ملت وې؟ په کومو سترګو یې وې؟ بیا دویم وار دې دا نور ماماګان راوړه، دا وطن دې پې تباه کو او لوټ دې کو. ته د وطن او د ملت خبره کې، ته خو د وطن خاین یې، غدار یې، غلې. دا یو. دویم د الله رب العزت جل جلاله د ثبوت پر رهبته باندې که ته د الله وجود نه منې نو بیا خپل عقل هم مه منه، بیا یو حمار یې او قمقل احمق یې، ځکه ستا عقل هم نه ښکاري او الله رب العزت هم موږ ته نه ښکاري. د الله په وجود باندې دلایل ثابت دي، هره خبره په دلیل منل کېږي. زه تا ته داسې ویم دا د تشمو یو پوخ دی، نه جاپان جوړ کړی، نه جرمني جوړ کړی، نه امریکې، نه چین. ته وایې چا جوړ کړی؟ زه یم په خپله جوړ شوی. د دنیا یو عاقل به دا ومني. دا موبایل دی، دا د یو مملکت ساخت هم نه دی، د هیڅ چا ساخت نه دی، نه د چین، نه د امریکا، نه د برطانیا، نه د فرانس. په خپله وجود ته راغلی. دا یو موبایل وجود ته راځي، دا صرف دا پوخ دی، د 5 روپو پوخ دی، دا په خپله وجود ته هستی ته د نیس نه هسته راځي نه. نو دا نور سپوږمۍ څنګه بغیر د خدا نه او بغیر د یو اله او د یو موجد او د یو صانع حکیم نه منځته راله؟ دا یو د تشمو پوخ نه راځي، دا جاپان جوړ کړی، دا جرمني جوړ کړی، دا امریکا جوړ کړی، دا چین جوړ کړی، دا فرانسې جوړ کړی، دا چې د برطانیه جوړ کړی، دا منی دا منی چې دا جوړ کړي. او چې وایي د اسمان او ځمکې او نور دا یو خالق لري، نه دا خالق نه لري، بې خالق او بې خدا راغلي. نو تا نه بل احمق شته؟ تا سره به سړی څه د دلایلو په چوکاټ کې او د ادب په دایره کې وګړېږي؟ دا خو احمقانه تصور دی. لیس کمثله شیء، دا مطلب چې د الله سبحانه وتعالی په مثل باندې بل شی نشته. د الله قدر قوت والا ذات قادر مطلق چې نور څه به یې داسې راوخیږي او هلته مازدیګر کې باسي او ټول کروي نظام او سیستم الله روان کړی او حرکت یې ورکړی. داسې یو متحرک ذات، داسې یو صانع ذات، داسې بل ذات د دې په مثل او په څیر باندې بل ذات نشته. داسې خو نه دی ویلي چې الله نشته. لیس کمثله شیء، د الله په مثل باندې یو شی نشته. نو دا خو مونږ ویلی شو بلا تشبیه، بلا تشبیه. تشبیه نه ورکوم، ستا غوندې د احمق د پوهاوي دپاره ویم. لکه ته داسې وې چې نن وخت کې د امریکې د صدر په مثل بل بادشاه دنیا کې نشته. بادشاهان شته خو واړه واړه دي، ټول د هغې لاس لاندې دي. د امریکې صدر په ټولو باندې بالاتر دی، د هغې په مثل نشته. نو ته به وایې چې د امریکې صدر نشته ځکه چې هغه مثل نه لري. مثل نه لري په خپل قوت مادي کې، په ظاهري دنیا کې. نو الله خپل مثل او ساری نه لري په قوت، په طاقت، په ایجاد کې. نو دا د عطر و شیشه د یو مملکت نه بغیر څوک نشي ایجاد کولی. دغه د 10 روپو شی بغیر د یو مملکت نه که چا وویل چې دا په خپله ایجاد شوه، د شپې ودو سر راپاڅېدو دا جوړ شوی او هېڅ مملکت پې خواري نه ده کړې، نو ټوله دنیا به ورپورې وخاندي. او تا غوندې یو شی چې سترګې د ناولې راایستلې دي، ستا غوندې ناولې قواره بغیر د موجد نه پیدا شوه، ته چا جوړ کړی؟ یو تسبیح دانه دا د چین نه بغیر څوک نشي جوړولی، او تا غوندې یو انسان دا یو موجد نه بغیر جوړ شي. نو دې کې نور څه دلایل دي؟ وفي كل شیء له آیة تدل على انه واحد. په هر شي کې د الله د قدرت یوه نشانه ده چې دلالت کوي په دې باندې چې دا یو دی. هر گیاهی که از زمین جنبد وحده لا شریک له گوید. او سبز درختان در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر توس معرفت کردگار. ستا د خبرې دپاره دلیل نشي جوړېدی، څه به ووایي؟ دا خو داسې دی لکه زه طالب یم، ته انسان نه ته یو خر یې. زه ته په ادبي چوکاټ کې ماله دا ثابت کړه چې ته انسان یې. دا تا له چیلنج شو، تا ته 5 کاله چیلنج شو. ته ووایه چې زه انسان یم. په کوم دلیل انسان یې؟ خر نه یم، انسان یم. دا ماله ادبي چوکاټ کې په دلایلو ثابته کړه. ما در باندې د خر نوم کېښودلو په تا یا په بل چا، دا راله انسان کړه. زه یم دا ونه نه ده، دا ونه نه ده بلکې دا کتاب دی. دا ما ته ماله ونه کړه. دا خو داسې مثال دی. دا خو ته بدیهیاتو نه انکار کې، دا په حقیقت باندې بنا نه دی. او بل ته چې چا تربیه کړی، چا ټریننګ کړی، چا تربیت تر کړی دی، د پاکې مقدسې خاورې ته راشه چې دلته سره وګړېږو.
او امیر عبدالرحمن خان او که امیر حبیب الله خانو هغه ته مرزا غلام محمد قادیني د پنجاب نه خط راولېږو چې زه پیغمبر یم او په ما ایمان راوړه ټولو بادشاهانو له خطونه لېږل نو هغه ورته انجابیه دلته راشه خط چې کله ور ورسېد هغې خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې امیر امان الله خان او یا حبیب الله خان ما ته جواب را لېږلی بادشاه افغانستان چې انجابیه ورشم که نه ویل ورشه که نه صاحب ملاقات به وکړې ویل یار هغه داسې خلک دي چې انجابیه ویل که ورله من جرانه جوړی نو ته که دومره تکړې خپلې خاورې ته راشه مقدسې خاورې ته مونږ خو الحمدلله 50 کاله په دې پاکه خاوره کې تېر کې یو نظام کې نه وتلي ځکه دا زمونږ خاوره ده دا زمونږ مسکن دی دې باندې موږ مینې او سر پې ورکوو دا نه چې صرف په دې اوس امارت کې یا په بل نظام کې هر نظام چې وي دا زمونږ خاوره ده نو ته ناس هغه اروپا کې هغه نیټ کلبونو کې ناست دی هغه سپي او انسانان چې یو ځای سره خلط ملت هغو سره ناست دی او چې مړ کېږي نو سپي له وصیت کوي ته به هم کوم تازي سپي له وصیت کوي چې زما دا ښځه یا دا لور دې سپي له ورکوي دا وصیتونه دي تو خدای ستاسو د مقدسې خاورې ته راشه تا ته به د سر امن زه درته د سر امن در کوم دلته راشه ته 15 خبرې په دې پاک ملت او پاکې خاوره کې وکړه خو ته خو اروپایانو ته ورغلې کوم سکشویۍ په فابریکه کې ډي ډبلیو فابریکه کې به کار کې ډي ډبلیو یعنې ډاک واشنګ نو هغې ته نه وی زه خدای نه منم زه خدای نه منم نو دا څه خبره شوه زه به یم زه افغانستان نه منم دا افغانستان نه دی دا ایران دی تېره باندې افغانستان که زه تا له چلنج شوه خیر دی که ته زه ودومه یخ به راپا به څېږم ویښ به شمه زه دا نه منم چې دا افغانستان دی دا ایران دی تی په ما افغانستان که زه دا نه منم چې دا ایران دی هغه زموږ څنګ کې زموږ په څنګ کې امریکا ده تی په ما ایران که په کوم دلیل کې نو دا خو د بېعقلۍ خبرې دي دا خو همغه ماشوم ورته جوړېدو چې کمونیست معلم لی ویل ته خرې ویل ولې ویل ځکه عقل در کې نشته ویل ولې نشته مغزو کې مې عقل دی ویل ته یې راښکاره که زه نه منم ستا عقل نو ستا عقل نه منم نو کمونیست چې دی خولې چینګه وخته فبهت الذي کفر د نمرود غوندې چپ پاتې شو نو الله به دې انشاءالله په شرمونو شرمۍ ښه ډېر سپي وینځه د خیره یو سپی په $15 وینځه خو په ډب صابون باندې وینځه ښی پاکوه دا توصیه مې ومنه خدای کې کار مه لره بس